متاسف یو چې د موږ تاسو ګاونډی پاکستان په دې حالت کې چې د نور ملکونو کوشش کوي چې د ترقي د رفاه د آسایش لپاره پروتوکولونه کوي او غواړي خپل مملکت هغه مدارج ته ورسوي چې د هغه ملک شایستګي لري. لکه اوس مثلا د سوریه د جنګ نه فارغ شوی د ترقي تلاش کې دي. عربستان سعودي امریکا سره پروتوکول کوي چې هغو ته سرمایه ګذاري وکړي. همداسې نور ملکونه ایران په دې جنګ کې چې لنډ جنګ وکړ ډېره صدمه ولید او ډېر کوشش کوي چې بیا جنګ ونه کړي، هغه خپل ډېر امتیازات نه تېرېږي. اما پاکستان د جنګ د لهمند وهلو کې ډېره کوشش کوي. نه پوهېږو چې د دې هدف یا برنامه څه شي دي. اصل خبره دا دی چې موږ تاسو د یو مجبوریت په خاطر چې لکه پاکستان ته د شوروي د یرغل په وخت کې چې افغانستان باندې وکړه دا مشکلات پیدا شو او تهاجم شو، مونږ د یو لوی مجبوریت په خاطر پاکستان ته مهاجرت وکړ. افغانان لاړل هلته پاکستان داسې د دوست او د همسایه او د مسلمان ملک په حیث یې سترګو ته وکتل چې دلته باید مونږ که مهاجر کېږو بیرته خپل وطن ته راسو. او کله چې جهاد پیروز شو بیا پاکستان په هماغه توطیه او دسیسه او پروژه کې مصروف شو چې تر څو د جهاد امتیاز هم واخیست او جهاد هم ناکام که او مجاهدینو ته ډېر لوی جفا وکړه. وروسته د امارت اسلامي یا تحریک اسلامي طالبان باندې همدا برنامه تعقیب کړه تر څو چې د امریکایانو ته لار ورکړه او د امریکایانو یرغل په افغانستان کې د پاکستان د لارې شروع شو او پاکستان په همدا 20 کاله کې ګټه د هغه نه پورته کړه او موږ ته ډېره لوی لوی تاوانونه ورکړه او د موږ فرصتونه د لاس نه لاړو. دلته اصلي خبره دا دی چې موږ تاسو په دې کې باید فکر وکړو چې دا کار چې پاکستان د خپل ناتوانایي او خپل ضعف ولې په موږ باندې اچوي، موږ څنګه کولی شو چې دا مشکلات حل لار ورته پیدا کړو. صدق صاحب په ډېره بخیر سره په ټوله کې د دغه برید موخه څه وه؟ او واضح وي چې سعودي عربستان تیار ده چې منځګړیتوب وکړي، حتی تجارتي اړیکې هم سره ښې شي. ایران هم راوړاندې شوی و چې منځګړیتوب وکړي پاکستان او افغانستان ترمنځ. بیا دغه برید فکر کوئ چې پاکستان د سولې لپاره نه ده تیار؟ پاکستان که سوله وکړي هغه ټوله مسایل د هغو نه لاس نه ځي. متاسفانه د هغوی په جنګ کې خوشحال په دې کې دي چې هماغه کسان چې په قدرت کې دي خصوصا نظامیان استخبارات او هغه 2-3 کورنۍ چې د حکومت یرغمل نیولې دي هغوی په دې مسایلو باندې خوشحال دي ځکه چې خلکو په ډېره فقر کې مصروف دي، خلکو په جنګ کې مصروف دي، خلکو په همدغه ناخوالې کې مصروف ساتلی دي، نو هغوی بېغم حکومت کوي. دلته مشکلات دا دي چې باید خپله د ولس باید متوجه شي، د پاکستان ولس نور هغې ته پارلمان اجازه ورنه کړي چې د پاکستان دا کوم کړنه چې دي دلیل انګیزه داخلي ده، دلیل انګیزه بیرونی نه د افغانستان کې افغانستان حکومت دومره توانایی نه لري چې خپل مشکلات حل کړي یا مثلا د اقتصادي اجتماعي سیاسي چې بیا پرېږده دا چې موږ د خارج نه هغه ګروپ چې مثلا یا ټي ټي پي دي یا پی ټي ایم دي یا پی ټي آی دي هغه موږ حمایه وکړو. دا خو موږ پورې مربوط نه دی، افغانستان پورې مربوط نه دی.